چې کومو قامونو خپل وطن جوړ کړی دی دغې هر چرته عزت وي، کومو قامونو چې خپل وطن نه دی جوړ کړی هر چرته هم عزت نشي موندلی. نو اتحاد چې کوئ د باجوړ اولس به تیرا، پېښور، سوات، کویټه، وزیرستان دا به د بل چا وطن نه شمارئ. وقه چې په وزیرستان کې ډز کېږي داس به درته لګېږي چې زما په خاوره زما په کام باندې چا فایرینګ کړی دی. دا ټول وطن به مونږ یو و. په باجوړ کې چې خلک ناست دي مونږ ته به برابر درد میلاویږي چې خلک په درد کې دي. او برابر پرېږدئ، رښتیا درته وایم که زړونه سره وکچو درنه په باجوړ کې لګیا ده، بل زمونږ په زړونو کې لګیا ده چې دغه کامیابه شي. د دغې وطن عزت زمونږ عزت دی. نو د هر څه نه بالاتر د ورونو په خپل منځ کې به څه اختلاف راشي، په مور د مور په قدر د چا اختلاف نه سره راسي. دا زمونږ مور وطن دی. د دغې عزت خدمت دا په اجتماعیت کېږي، دا په یوازې تګ نه کېږي، دا په پروپاګنډو نه کېږي، دا په دسیسو نه کېږي، دا په پکوړو نه کېږي. دا چې کېږي دا به په خپله خاوره باندې د خپلو ولسونو سره په ودرېدلو باندې کېږي. نو دغه حل دی. ځینې خلک درته وایي چې په احتجاجونو باندې څه کېږي، په جلسې باندې څه کېږي. سړیه دغې نه بیداري پیدا کېږي. 15 ټوپک دومره نه دي زورور، هغه به په څه طریقه قلار کي. خو ظالم سړي ته چې کله ټول کام بیداروي دا دته ډېر زیات د سر خوش جوړېږي، درد جوړېږي. هسې منظور نه دی زشت، خو پوهېږي چې چیرې ځي دا د وطن شوچه بچیان به د خپل مور وطن په خدمت باندې دی لګوي که نه.